حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع علی ورته وایي چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسی هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی وصل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسئ د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان خجې پیریان د چا تابع هغه ته جنګ څه ګران کار پیریان یې تابع انسانان وسره جنگ یې وسره وکړل اول یې هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړه چې ته مسلمان شه که مسلمان شي غږ درته نه کو د خپله بادشاهي به برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت به درته میلاو شي وینا زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنگ یې ورسره وکړه بادشاه یې مړ کړه او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه بعضې خاندان یې مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قیدره چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه وه او ډېره خشته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغوی ځان لي ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چال وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېشت مسلمانه مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان رورې مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خورې دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه ښځې ده هر وخت به دې جینۍ ژړل سلیمان علیہ السلام ورته په څه ژاړئ وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به یې وکړه او ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران وې وله راوستل دا به د خدمت کېږي بل څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به ژړل ولې ژاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړي او الله مسلمانه کړي او بیا د خدای پیغمبر یم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټینۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې د ما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت و د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت دی ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې ژاړې دا غمجنه وه وی ته ما خوشحاله سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو زما خوشحالي په یو څیز کېږي چې دې پیریانو ته ووایه چې زما د پلار یو بوت ماله جوړ کړه او دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاريب و تماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غٹ غٹ حوزونه به ولا جوړول غٹ غٹ لوخي به ولا جوړول او تماثيل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړول
بیت المقدس کی بوتان پراتو عبادت بے منو خلقو بد خپل پلار بوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو دیو او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یار عبادت منو نور تصویر سادی دا جایز و اوس ګوره بالکل منع نه اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی چې اللہ وی حدیث قدسی دی تاسو زما پشان چیزونه جوړوي تاسو کو نقشې جوړوي زه که طاقت می د غنم د دانې پشان یا دانه جوړ کې کن زور سره وی د اوربشر دانې پشان یو سره جوړ کې جوړول شي نه ولی د خدای سره ځان برابر وي چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشتا زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغه څه خو به روح پکې نه کنه خدای منع کړی دا د خدای پیغمبر منع کړی دا د غیر ذی روح خیر د اجازت در تشته د ډول د پاره دام د ډول د پاره جوړول شي لکه اونه جوړه کا د غر نقشه جوړه کا سندره د وبو د ذی روح باندې علماء لیکي بیا چې انسان د ذی روح تصویر ضرورت ہو نو هغه ځای کې چې انسان په دامینس کې پرې کې او کم ځای کې چې انسان پری شي او جمدې نه پاتې کېږي دومره جوړول شي لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بره تصویر دام د ضرورت بې ضرورته نه ګوري لکه نوټ دی مثلا شناختی کارت دی ایډنټي کارت دی پاسپورټ دی دا د ضرورت لپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي نو دا تصویر کې لاس یې نه هغه منه چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي دا د ضرورت لپاره جیز بې ضرورته نه ورونو دا منې تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ بهر کیف وی ماله نو دا زمانه کې دا جایز وو دا تصویرونه وی ماله زما د پلار یو پیریانو ته واچیو خشته ډیزاین جوړ کې نقشه کې داسې چې زما د پلار هو به هو شکلي نو بس زما غم به ختمي هغې ته به ګورم تسلي به مې کېږي وی دا خو اسانه خبره پیریانو ته حکم وکړه چې چاره دې پلار لیدلی و هغې وی مونږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړو ډانچه او دې ته کوټه کې کېښود وی وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی او بیا د دې پلار چې به که جامې په جونده غوښتې اقص جامع دی برابر کړ هغه دی بوت ته واچولې وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام دا شیطاني چال دی څو ورځې تېرې شوې هغې بوت ته سجدې شروع کړو سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به د هغه بادشاه په کور کې عبادت کاو خو د دې وینځې وې د دې نوکرانې وې او سره دي همغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو دته پته نه لګي نه خبره ده چې دې به راغی بیا به عبادت نه کوم چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برخیه هغه به وعظ او نصیحت کوه هغه له خدای په ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم بعض انسان له الله اواز خوش ته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل وی سلیمان علیه السلام کی اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم وی څه ورته وی وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیانوم بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام لره ورسید نو د سلیمان علیه السلام د لکانې واقعات ذکر کړل باقي غږ بند شو غږ یې ونه کړ مجلس ختم شو سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی دی راغی یوسف بن برخیه ورته وی د نمې غټه ګیله ده وی څنګه وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د لکانې قصه ذکر کړه او باقي د اړو ذکر یې ونه کړه یو باقي مې ونه کړه وی ولې وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه وی نه زه خو نه یم خبر وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي دا شرک دی
عبادت و صرف د یو الله کو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړ دی ته شرک کوئی کفر دی دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده په دې پوه شو وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی کور ته منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله تحقیق چې وشو خبره رښتیا وه هغه بوت یې مات کړ ټوټې ټوټې یې کړ هغې بیبي له هم سزا ورکړه هغه نورو له هم سزا ورکړه او سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي هغې یو ګوته وه ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وو چې دا چیپیریان او دا ارس او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه تابع او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دي وی په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلی شوي وو اللهم احیني سعیدا وامتني شهیدا خدای ماله د نیکبختیا ژوند راکړي ژوند چې مې نیکبخت دی او خدای مرګ د شهیدانو راکړي دې په ګوتې لیکلی اللهم احیني سعیدا د سعادت او د نیکبختیا چې د نیکبخت هم داسې ژوند راکړي خدای دې مونږ له هم داسې ژوند راکړي او بیا لیکي ورپسې وامتني شهیدا چې خدای مرګ د شهادت راکړي دا به ګوتې ته کتل ارواح دا سوچ به کاو نو چې دې به کله غسلخانې ته ته د الله نوم به ګوره اللهم چې غسلخانې ته به کله ته نا ګوته به وویسته دا یاد ساتئ رونو دا ګوتې د سرو زرو د سپینو زرو جوړول دا ګورې منه دي ښه سړو د پاره هر قسمه ګوته منه ده که د سرو وي او که د سپینو وي او که د کاڼو وي د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی د قیامت په ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچي او د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي به البته د سپینو زرو د 3.5 ماسو پورې اجازت شته د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو پورې د هغې نه زیاته نه هم علما وایي د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو هغه چاله اجازت دی چې څوک په پاسه مهر جوړ کړي ځکه حضور پاک په د پاسه مهر جوړ کړی او که چا داسې ګوته اچولي او په هغې د الله نوم یې نو دی به غسلخانې ته استنجا دی ته نه داخلی دی چې به اودس ماتې له ته دا ګوته به بیبي له ورکړه چې راوبوت بیا به یې وله ورکړه یو ځل غسلخانې ته لاړ دا ګوته یې بیبي له ورکړه یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیه السلام په شکل بیبي ته یې ګوته راکړه او د سلیمان علیه السلام په شکل او ګوته یې ورکړه شیطان لاړ په تخت شاهي کېناست شکل د سلیمان علیه السلام او ګوته ورسره د هغې کې خو کمالات دي بادشاهي یې شروع کړو ټول خلک یې تابع دی سلیمان علیه السلام چې د غسلخانې نه راووت بیبي ته یې ګوته راکړه وی ګوته مې در نه کړه څه وی کله وی اوس ته رانغلې ته راغلې او ګوته دې وغوښته ما در کړه دوباره یې غواړې بس پوه شو پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی او ما دماغه سزا جوړ شروع کېدو والا ده چې باروت حکومت روان دی چې تخت شاهي له ورغې بل سړی د په شان ناست دی چاته ځان ورمخکې که زه سلیمان یم لیونی که روغې سلیمان خو هغه دی چې ناست دی وی شو بس الله رونیوم او الله به مې څه انتظام کوي لال د دریاب غاړې له او الته الله ته جلل شروع کړل یا الله ما جرم کړی دی واقعي ما زیاتې کړی دی ګوره داسې جرم نو ځکه دا معنی کې بت جوړول جایز او عبادت خود نه کوو نه د په حکم کېده لیکن وروڼو لوی سړی چې لږه غلطي مو کړي نو الله پې مضبوطه سزا ورکوي یونس علیه السلام څه ګناه خو نه وه کړې او د مۍ ګیرې ته خدای پاک ورورسه صرف د الله نه بې مشورې د وطن نه روان شوی الله خو منې کړی نو چې مزه جاړي الله ته او جړا کوي او هلته به خلکو مچیمارانو میان به نیول هغې سره به خپل ګذرې اوقات کو هغې به ورسې ډوډۍ موډۍ کب ورکړه ځان له به یې پوخ کو هغې سره به یې لږ خدمت هم کو او په جړا سر دی دې خو حکومت خو چلیږي خو چې کم نیکان علما بزرګان دي هغې بل شان شی محسوسوي هغې وایي دا خو هغسې حکومت نه دی
لکه څنګه چې مخکنی حکومت سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام هغې خو یې مغه دی پیریان هغسې تابع دي کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالو کېږي مخکې د نیکۍ او د ګناه اډر چلېږي دو کې بیبیان هم پوه وې بیبیانې خو پوه شو چې شی بل چوړی دی اوس خو مداخلت هم نه کېږي بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو راوغوښت وی تاسو څه محسوسوئ ټول وی بلکل محسوسو وی څه محسوسوئ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسو کوم چې څومره د مخکې و یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي یو مغه دی خو څه فرق پکې راغلی دی او یا څه مسله دار څه چل چې دی بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته ویل چې او بلکل همداسې ده هغې بیبي معلومې چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یوړه او بیا راغې وي چې د ما ګوته راکړه اوس نور نه پوهېږم خو موږ ته هم د هغه نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو خدایه داسې کېږي هغې توراتونه راواغېستل هغې علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل بس چې دا شیطان پوه چې اوس خو ګېرېدو والی نو د هغه تخ نه والوتلار او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته ورله خو بیا موږ تابع یو راشه دریاب کې به وغورځوم نو کم از کم موږ به د غضبه خلاص شو که نه هغه یو کپ تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو هغې مچیمار دوه کبان راوویستل د دې ویې دا یو پکې ځان له خرڅ کا چې د هغه اوس پړ د په منځ کې اوسې راګوته پکې راووته قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړی دی واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې رونې واغلی خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان نه دې په کور کې 40 ورځې عبادت شوی د بت نو دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شو دا د عاشورې ورځ وه د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف په د عاشورې په ورځ بدلاو دا به د هغې د عاشورې تعظیم کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روجې فرض وې یو پکې د عاشورې وه د رمضان نه مخکې د عاشورې روجه فرض وه بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روجه نیوله د عاشورې وی دا ولې نیسئ وی دا زمونږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی وی نحن احق باتباع موږ د موسی علیه السلام په تابع ستاسو نه زیات لیق یو امت ته حکم وکړه چې دا روجه م څنګ مخکې نیوله اوس یې نیسئ بیا د رمضان روجې فرض شوې نو د عاشورې د روجې فرضیت منسوخ شو اوس مسنونه ده سنت ته که څوک یې نیسي خو فرض نه ده نو د عاشورې په ورځ روجه نیول مخکې فرض و سنت که دې میاشتې لسمه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی د وفات په کال لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم نهمه به مو سره نیسم چې د یهودیانو سره تشبیه ختمه شي هغې په لسمه نیسي موږ به نهمه لسمه دواړه نیسو خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو دې وجې نه زموږ علما لیکي و یوازې د لسمې ورځې روجه دې نه نیسي چې څوک نیسي 2 ورځې دې نیسي ام نهمه ام لسمه او څوک لسمه او یو لسمه بیا دی نو د دې ورځې یو عبادت دا دی رونو چې روجې ونیسئ نهمه ورسره که نیوي چې ډېره ښه ده یا یو لسمه یا نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه دا روجه نیول بهتر دی دا یو شو دین د دې ورځې څه عبادت دی حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخ رزق ورکړ وسع الله علیه سائر سنته ټول کال بدله خدای پاک فراخ رزق ورکړي د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان لوی محدث دی هغه وایي وی ما په دې حدیث تجربه وکړه د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونی خو د ویسې ما وي چې راشه عمل پې وکړه نو یې خدای پاک زه ډېر زیات مالدار کړم نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روجه نیول او دویم په دغه ورځ خپل باد بچ له فراخه رزق ورکول که د چا روجه نی او که د چا روجه
شپې ولا ښه رزق ورکه، پېشمنې ولا ښه ورکه. اندازه د ما داسې د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي، غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ عاشوره یادوي. نهمه به زیارتي، نو بهر کې همدا نهمه لسمه غالبا لسمه به عاشوره د جمعې ورځي، زیارت به نهمه وي بله راتلونکي. بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي، دا رسم دی رواج دی. په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له سړی هر وخت لیشي شریعت مطابق، او څوک مړو له مسور وړي له پاسه پیچي، او څوک اوبه کوزه کې وړي له وټکې او په مړو د پاسه اچوي. ما تپوس وکړم د اوبو ولې په دې قبرونو اچوي؟ وایي دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی، ما په کوفه کې تږي شهید شو، ته دلته اوبه اچوي چې هلته ورځي. دا عجیب عقل دی. حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی، د عاشورې پر ورځ. نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې پر ورځ، هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېرئ که دا سړی بختوري؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختور دی، خدای جمعه ورکړه. نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه. ورځ نه سپېره کېږي. بعضې خلک ټوله شپه یو وخت عبادت نه کوي، او بس وی راشه دا یو ورځ عبادت به کوم، او د عاشورې په شپه به کوم، او د عاشورې په ورځ به کوم. نه مسور اچول شته په شریعت کې ګناه ده، او نه په دې ورځ باندې بالخصوص مقبرو ته تلل هر وخت کې تلی شي، او نه په قبرونو باندې اوبه اچول، او نه د شپې ډنډې ویشتل. پخوا دا رواجونه ډېر وشکر دی، اوس نشته. او پخوا به دا کوټې ډبولې، موږ خپله ماشومانو یادم دي، هغه رسمونه رواجونه ختم شي، شکر دی. هغه ډنډی به په تیلو کې واچولې او خلکو به ویشتې او بلېدې، اب هم وي او دا به هم وي. او هغه بل شی به هغه څه هغه ماشومانو به رهیلونه کېښودل، په شګلولې به یې غونډو، سوال به یې کو، په رهیل به یې کېښو، شګلولې غواړو. د سوال یو طریقه وه. شکر یې دغه رواجونه خدای پاک ختم کړ. حضرت حسین رضی الله عنه له خدای پاک شهادت ورکړ. د هغې بیان به راته انشاءالله راتلونکي جمعه وکړو.